بسم الله الرحمن الرحیم. او سبازي مسائل ذکر کول. باغ مسائلو کې من دا مسله بیانوله د جمعات آداب. د جمعات آداب کله چې هغه مسائل من بیان کړل نو داغه سره سم مسائل په ذهن کې راتل، سبازي مسائل ذهن تراتل چې پای کې یو مسله هغه دا ته پوښتنه شوې ده چې آیا د جمعات په دیوال مخامخ دیوال باندې آیاتونه د قران لیکل څنګه دي؟ یو دویم د جمعات په مخامخ دیوالونو باندې یا محراب کې نقش و نگار ګلونه بوټي وغیرہ جوړول دا څنګه دي؟ نو د دې په اړه کې دا خبر واوري چې د جمعات په دیوالونو باندې د قران آیاتونه لیکل دا مکروه دي. نقشې ګلونه وغیرہ دا په محراب کې جوړول دام یو مکروه عمل دی. بعض علماء لیکلي دي چې په دې سره کراهت راځي په موږ کې. کله چې انسان په آیاتونو باندې نظر لګي او کله چې انسان په هغه سيزونو باندې نظر لګي نو داغه د موږ نه توجه کټ کیږي. نو لازمی خبره ده بیا په دې باره کې یو بل تپوس شوی دی چې آیا سیډونو لرا د جمعات کچرته بدی کې آیاتونه ولیکل شي نقش و نگار جوړ شي دا بسنګي. نو د دې په باره کې بعض علماء د جواز قول کړي دي چې شاته په دیوال باندې ولیکل شي خبره نشته، خو بعض علماء په دې کې وایي چې دا مکروه دي. دام دي نشي کېدل کله کله سړی سلام په وخت کې پاګې باندې نظر ولګي دا مسکه کراهت پیدا کوي. بیا یو خبره بل ذکر کوي په دې کې متولی د جمعات مشر کچرتا په جمعات کې داسې سيزونه جوړي نو آیا دا د جمعات په پیسو جوړول شي؟ نو د دې په باره کې علماء لیکلي دي چې دا پیسې کې او سړی په ذاتی پیسو باندې په جمعات کې داسې کارونه کوي نو دا ټیک ده، حلال مال باندې. او کچرتا یو سړی د مال وقف مال د جمعات د پاره چاند کړی شي وي هغه مال په د جمعات په نقش و نگار باندې لګوي یا په د جمعات په داسې کارونو باندې لګوي چې هغه داسې کارونه وي چې لکه مطلب نقش و نگار په محراب کې جوړ کړه یا شیشه ولګوي یا سنور کارونه. نو د دې په اړه کې راځي چې د دې پیسو ضامن به دا متولی وي، دا مشر په جمعات بسوي دې ضامن به وي یا به دا پیسې واپس کوي او یا به د خپل مال لا پیسې لګوي. بل خبره دا باغې کې اهم خبره دا وي علماء دې حد پورې لیکلي غالبا المتانا دا مسله ذکر کړي دا کچري د دې نقش و نگار په دا پیسې را واغستلې شي یتیمانو غریبانو لور کړی شي دا ټیک ده، خو لکه دا کار د ثواب سوچ دی بګینه کوي. او بیا هغه وایي چې دا دغه مال ولګو په دغه ځای کې و دې لګو، خو ګوره د جمعات حساب په دې کې نه شامل حال کې. بیا بل اهم مسله هغه بیانو چې اکثر خلک تاسو وینئ زمونږ په جمعاتونو کې ټوټې به کولاو پرې خو دی وي او اطمینان سره ولګي، کله به مسواک کوي کله به غب شپ لګي کله په یو خبره کوي. دا د وګو اسراف دی. د جمعات وبدا وقف وبدي د مدرسو وبدا وقف وبدي دا وبځای کول دا اسراف او دا زیاته دی، دا جایز نه دی. سنت طریقه دا ده چې یو سړی دومره اسراف کوي نو د لپاره دی چې د سړی په کور کې اودس د کور کې دی اودس کې ولته را روان شي جمعات ته راځي دلته به د جمعات بمبا کولاو کړی وي ټوټه به کولاو کړی هو به بهيږي ولې چې په دې باندې خرچه راځي. دا وقف مال له دا ولې به ځای استعمالي. یو اهمه مسله چې زموږ په جمعاتونو کې ډېر په عام او په عروج سره روانه ده هغه مسله دا چې په جمعاتونو کې ټوپې پرتی او دا ټوپې دا رواج دی. دا خلک به سرتور سر راشي جمعات ته او دغه ټوپو پسې بګرځي، کمالدار وي که غریب وي دغه ټوپې پسې بګرځي او هغه به د خیرونو اډکوي هغه به د غندونو اډکوي، سو به یو طرف ته گزاروي سو به بل طرف. دا غي نه خبره ده سره سرتور موضوع، خو لیکن د جمعات د احترام نه خلاف کار کوي پدې کې خلک. ولې دغه نه به بویمزي دغه نه بچي د صفا بنوي په میاشت به پرته وي او دا خلک بس کې هغه ټوپو باندې با منځونه کوي. د دې په اړه کې علما وایي د دې سړی نه تاسو کا چې آیا ته دا ټوپې بهر واچوي او په دې بهر په معاشره کې ګرځي تا د بيزان خخ کاری د ځان درته خخ کاری دو بالکل ته په دې کې موسکوا که ځان درته په کې شرمېدلو او ځان درته خنخ کاری دو بیا د ټوپې کې موسمکو. دا خو یو رواج دی. ته په دې ټوپې دا ټوپې ته واچو
ته په دې کې خپل دفتر لاړ شه دا ټوپۍ واچو ته په دې کې د غم ځای لاړ شه ته کې د خاده ځای ته په دې شرمېږي نو داسې ټوپۍ په جماعت کې دا سخت بې حرمتي د جماعت ده کم خلک چې داسې ټوپۍ اخلي او جماعت ته راوړي هغه دې په دې باندې د دیانتدارۍ سوچ نه کوي چیرې بس په دې په مال الله ثواب راکړي نه د دې ټوپۍ چې دې په دې باندې دا کور کې بدی لګي لار باندې دا بزان ورته خنه لګي د غم ځای کې بزان ورته خنه لګي نو چې انسان په دې باندې انسان ته ځان بد لګي یو سړی الله ته ودرېږي او په داسې انداز ودرېږي نو سوچ کوه عقل نه کار اخیستل غواړي دا کار په دې مکروه کار دی دین ځان وساتي د دې په اړه کې فقهای کرامو دې خبره وضاحت کړې ده چې په داسې لباس کې د انسان مز مکروه دی چې پاغي اغوستلو باندې نور مجلس تزي او پاغي باندې شرمېږي لنډه خبره باندې پوه شئ په داسې لباس باندې چې انسان هغه اچوي او پاغي باندې په نور جمعه په نور زینو کې هغه باندې شرمېږي نو هغه له پکار چې دین ځان سګي او ساتي اوسو مسلې د جمعه په آدابو کې اور به ان شاء الله انده کلاسونو واخلو